سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، بیا هم الله مزه ستاسو په چوپړ کې ده سره د یو نوی اکسرسایز. دوستانو په یاد ولرئ چې خپل ارزو خپل همت د لاسه ورنه کړئ، تکرارا کار کوو. انشاءالله ما به تاسو سره کار کړی تر تقریبا یو 400 شاوخوا سوالونو کې به زه تاسو سره کار وکړم، او بیا هم به موږ تاسو نور به دنه بعد نوی سیریز به تاسو سره روانې چې لکه په تیمې کې، یعنی هر موضوع کې به زه تاسو سره سوالونه څو کار کوم، او نور ستاسو د کومنټ ستاسو د تشویق په امید. او راځئ چې شروع وکړو خپل ټریننګ ته. La signalisation indique un rétrécissement. Par la droite, réponse A. Par la gauche, réponse B. J'indique immédiatement mon intention de changer de voie. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستانو دلته سوال شوی ده، ویلی ده چې signalisation indique le rétrécissement. rétrécissement دوستانو دا سره د ده چې موږ تاسو سرعت نوي ده د پاسه تاسو د شنه یا آبي لوحه وینئ. مطلب دا ده چې د ښي غاړې نه یو سرک به د منځه ځي، دغه ته rétrécissement وایي دا د ښي غاړې کېږي که د چپ غاړې، دا به د ښي غاړې نه یو سرک به ختمیږي. j'indique immédiatement mon intention de changement de voie. زه به زر تر زره خپل نیت ښیم چې زه خپل لاره بدلوم. هو، تاسو به مطلب دا ده چې زر تر زره خپل اشاره لګوئ او ګورئ چې سکیورټي مسافه برابري، تاسو د چپ غاړې ته اوړئ. نو زمونږ A او C جوابونه صحیح دی. Le cycliste est un usager vulnérable. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sa zone d'incertitude se situe devant lui, réponse C. Sur les côtés, réponse D. دوستانو سوال دلته ده، وایي یو بایسکل والا چې ده، وایي دی د هغه استفاده کوونکو څخه ده یا د هغه خلکو څخه ده چې په خطر کې ده. همداسې ده. sa zone d'incertitude se situe، د هغه د خطر ساحه کوم خواته ده. devant lui، د هغه مخې ته. sur les côtés، د هغه غاړو ته. مطلب دا ده چې هغه د مخې نه هم خطره ده ورته، د دواړه غاړو نه هم خطره ده ورته. نو زمونږ جوابونه چې د A، C او D صحیح کېدای شي. Le risque d'accident mortel peut être multiplié par 14 si j'associe l'alcool aux médicaments. Oui, réponse A. Non, réponse B. À la drogue. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستانو دلته سوال دا ده، ویل شوی ده چې کېدای شي دا د اکسیډنټ او یا د موټر د ټکر خطره 14 برابره شي که چیرې الکول په دوایي کې استفاده شي او یا ډرګ استفاده شي. صحیح ده. نو ډرګ باندې خو تاسو پوهیږئ چې لکه مواد مخدره راتلی شي چې 400 پوډر هر څه ده، او الکول خو پوهیږئ چې شراب دی. نو خپل جوابونه ګورو چې صحیح ده او کنه. Sur une route étroite et sinueuse, en complément des feux de route, je peux utiliser les feux de brouillard. Avant, réponse A. Arrière, réponse B. دوستانو سوال دلته ده، وایي په یوه تنګ سرک، مطلب تنګ نه ده چې لکه غټ سرک نه دی، له بر څخه ورکوټی ده، په داسې سرک باندې سره د ده چې تیاره به وي او یا مثال د خبرې ګروپونه لري او که نه لري. مهمه دا ده چې وایي زه چې فول چراغونه استفاده کوم، نو زه د لوګی چراغونه هم استفاده وکم او که نه، او که وکم کوم چراغونه استفاده کوم. بوغیاغ اوان که بوغیاغ اغیغ. بوغیاغ دوستانو ما تاسو ته ویلی وو چې کله لوګی او یا وریځې ډېر کته شي ځمکې ته، چې په فارسي کې ورته غبار وایي، په هغه کې موږ تاسو خپله لرې ساحه نه وینو، نو هغه ګروپونو ته بوغیاغ وایي. سره د دې چې زه فول چراغونه استفاده کوم
د بوغیاغ د شا چراغونه استفاده کوم او که د مخې موږ تاسو د مخې چراغونه استفاده کوی شو بیا هم تاسو د ډریوري په حالت کې هستئ En conduite, je regarde. Loin devant, réponse A. Sur les côtés, réponse B. Vers l'arrière, réponse C. Le plus fixement possible, réponse D. وای د ډریوري په حالت کې تاسو کوم ځای ته زیات وګورئ لوا دوان ښه لرې مخې ته وګورئ بالکل صحیح ده سغلې کوتې خپل بغلو ته وګورئ تاسو بغلونه به کومه سې کتل کېږي خو حتما تاسو په دې شیشو کې به یې ګورئ وغلاغیا خپل شاته به هم ګورئ شاته به څنګه ګورئ دې شیشه کې به ګورئ که نه ښه le plus فیکسیمو پوسیبل او یا دا چې مکمل څومره چې امکان لري تاسو فکس یا مشخص یو ځای ته وګورئ نو تاسو صحیح جوابونه چې درې دا لومړی درې جوابونه صحیح ده چې تاسو به لرې ځای مخامخ ګورئ خپل بغلونه به ګورئ او د شا شیشه به ګورئ یعنی خپل شا به لږ لږ ګورئ بل سوال ته ځو Je suis en conduite accompagnée. En cas de contrôle routier, je présente mon livret d'apprentissage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le permis de conduire de mon accompagnateur. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستانو دلته سوال شوی ده چې وایي زه اکمپني مطلب د یو چا سره ملګرتیا ډریوري په حالت کې یم مطلب دا ده چې استاد سره ده د ټرافیک د کنټرول په وخت کې دی به وړاندې کوي څه mon livret d'apprentissage زما د درس ویلو کتاب یا ماغه منول هو le permis de conduire de mon accompagnateur او د زما د استاد ډریوري لایسنس هو هغه به هم وړاندې کوي ورته نو A او C جوابونه صحیح دی بل سوال په لوري ځو Ce voyant allumé en circulation indique une baisse de pression dans un ou plusieurs pneus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'arrête en toute sécurité dès que possible. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستانو دا اشاره وای لګېدلې ده دا وایي زموږ د یو ټایر او یا د څو ټایرونو د هوا کموالی ښیي همداسې ده Je m'arrête en toute sécurité dès que possible څومره چې امکان لري د امنیتي تدابیرو په نیولو سره به زه درېږم امنیتي تدابیر به څه نو زموږ تاسو په سړکو کې خو دا وایي چې موږ تاسو هغه قوانین ته احترام کوو کوم ځای کې به درو چې هلته امکانات وي او بیا به خپل ټایرونه چک کوو نو A او C جوابونه صحیح ده Un enfant seul quelques minutes dans un véhicule garé au soleil risque de suffoquer. Oui, réponse A. Non, réponse B. یو ماشوم ځان ته په موټر کې او موټر هم په لمر کې چې پارکینګ شوی وي امکان یې ده چې هغه ساه بند شي هو همداسې ده بل سوال درځو Le correcteur électronique de trajectoire, ESC ou ESP, améliore le freinage, réponse A, améliore le contrôle de la trajectoire, réponse B, régule la vitesse, réponse C. دوستانو بیا هم دلته سوال شوی دی وایي ESC یا ESP Electronic System Stability دا هغه وایي هغه آپشنونه ده په موټر کې چې امیولیغ لفخناج تاسو د برکونو ته به پرمختګ ورکوي امیلیور له کنټرول د تراجکتوار او یا دا چې کنټرول ستاسو د موټر ساتي د سرک سره ریګلې ویتس او یا د ستاسو سرعت به درست ساتي دا به همیشه ستاسو کنټرول په سرک یا په ځمکې سره صحیح ساتي تاسو لا زیاتو معلوماتو دپاره کولی شئ چې ښي غاړې ته همیشه د سوال تشریحات ولولئ
صحیح حالت کې هستئ. Avec la vitesse, mon champ visuel s'élargit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'insère. Oui, réponse C. Non, réponse D. دلته سوال دا ده وایي د سرعت سره زما د لیدلو ساحه غټیږي. نه دوستانو، کله چې تاسو موټر کې ناست یاستئ او موټر حرکت یې کړی نه وي، ستاسو د لیدو ساحه 180 درجې وي. مطلب دا ده چې تاسو د چپ غاړې نه تر ښي غاړو پورې ټول مکمل هر څه لیدی شئ. نو دلته سوال دا شوی ده چې د سرعت سره زما د کتلو ساحه غټیږي. نه، دا نه غټیږي. په دویم جز کې ویل شوی je m'ensère، زه به سرک ته دغه لیکې ته ځان اچوم او که نه. نو تاسو خپل شیشه کې دلته وګورئ چې څه موټر شاته نه ښکارېږي. هو، تاسو کولی شئ چې هغې سرک ته ور دننه شئ. دلته بیا هم تاسو ته معلومات یې درکړی. ګوره، که چیرې ستاسو سرعت 130 ته رسیږي نو تاسو 30 درجې لیدی شئ، او که چیرې ستاسو سرعت 100 ته رسیږي نو تاسو 45 درجې لیدی شئ، او که چیرې ستاسو موټر حرکت یې کړی نه نو 180 درجې لیدی شئ. Ce camion transporte des matières dangereuses, réponse A, des produits dangereux pour l'environnement, réponse B, des produits radioactifs, réponse C. دوستانو سوال دلته ده چې دا ټانکر تاسو مخې ته وینئ، وایي دا کوم ماډل مواد منځ کې ده. د matières dangereuses، آیا خطرناک مواد دننه ده؟ د produits dangereux pour l'environnement، خطرناک مواد د محیط دپاره، او یا د produits radioactifs او یا د رادیواکتیف مواد ده. دوستانو تاسو دا کوډ وینئ، دلته دا زما ماوس چې پرېښوځي، دا کوډ چې هر موټر کې هغه د خطرناک مواد وي. که چیرې دلته د وور علامه هم نه وي نو دا د خطر علامه ده. نو دنه مطلب دا ده چې دکې خطرناک مواد ده. دغه بل غاړې ته تاسو دا دویمۍ سپینه لوحه وګورئ، دلته یو ونه ده سره د یو ماهي. نو دا ښیي چې دا خطرناک مواد ده د محیط دپاره هم. زمونږ A او B جوابونه صحیح دی. معلومات یې تاسو دلته ښي غاړې ته لوستی شئ. Lors du premier kilomètre, la consommation de carburant augmente d'environ 25%, réponse A, 50%, réponse B. په اول کیلومتر کې زمونږ د تیل مصرف زیاتیږي 15% او که 50%. 50% زمونږ د تیل مصرف به زیاتیږي. دا ځکه چې دلته موټر دا خلک نه ګرموي، موټر چې ولګي حرکت کوي، نو موټر سړه اوسیږي، لږ تیل مصرف به زیات وي. په زمونږ B جواب صحیح دی. 50% به زیات مصرفیږي. Je place le gilet jaune dans le coffre du véhicule. Réponse A. À portée de main dans l'habitacle. Réponse B. دوستانو بیا هم دلته هغه د امنیتي واسکټ په باره کې سوال ده. ویل شوی ده چې مونږ به هغه شا په ډاله کې ساتو، اگه پختې د ما د لپیتاک، او یا هغه کوم ټول بکس چې مونږ سره نږدې په دروازه کې، نو مونږ تاسې هغه کې به یې ساتو. هغه کوم ټول بکس چې مونږ سره دروازې سره نږدې ده. Je circule de préférence avec les feux de position seuls. Réponse A. Tout feu éteint. Réponse B. Avec les feux de croisement. Réponse C. Avec les feux de route. Réponse D. وایي زه دته ترجیح ورکوم یا دته دا ښه ګڼم چې وګرځم په دغه کوڅه کې د کوم چراغو سره. avec le feu de position، د پوزیشن د چراغو سره. tout feu éteint، ټول ګروپونه ګلي. avec le feu de croisement، ډیم ګروپو سره. avec le feu de route، او یا د فول چراغو سره. نو تاسو ته دوستانو لکه چې دا سوال ما په نظر تکراری هم دی. کله چې کوڅه رڼا وي مطلب دا ګروپونه شته که نه، نو دا رڼا کوڅه ده. په دې کې تاسو کولی شئ چې فو د خوازما یعنی د ډیم ګروپو سره وګرځئ.
Après le premier contrôle technique suite à l'achat du véhicule, le contrôle technique doit se faire tous les 2 ans, réponse A, 4 ans, réponse B. وروسته د لومړی کنټرول تخنیک نه چې تاسو موټر اخیستی وي بیا به تاسو کنټرول تخنیک په څو کلو کې بیا کوئ په 2 کلو او په 4 کلو کې دوستانو نه وای چې تاسو موټر بیخي کاغذ پیچ اخلئ هغه بیا 4 کاله بعد کنټرول تخنیک کوئ بیا د هغې نه وروسته نور به تاسو هر 2 کاله بعد کنټرول تخنیک د موټر کوئ. Je peux tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. دوستانو دلته سوال دا ده وایي زه چپ غاړې ته تاویدی شم او که نه دلته مونږ تاسو نشو کوئ چې چپ غاړې ته تاو شو ځکه چې مونږ هغه آخري ښي غاړه کې ځای لرو نو دلته امکان یې نشته نو دلته به مونږ تاسو جواب سی بی نه. Mon véhicule est recouvert de neige. Je dégivre uniquement le pare-brise avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'enlève la neige présente sur le toit. Oui, réponse C. Non, réponse D. دلته سوال شوی ده چې زموږ موټر پوره د واورې سره پټ دی. Je dégage uniquement le pare-brise avant. زه به ځان ته د هغه مخکې شیشې نه به واورې ایسته کوم. نه. J'enlève la neige présente sur le toit. کومه واوره چې د چت د پاسه ده هغه به پوره ایسته کوم. نو مطلب دا ده چې چت نه ایسته کوي شیشې نه او د بانټ د ټول نه به ایسته کوي. نو بی او سی جوابونه صحیح کېدای شي. Sur la banquette arrière, je n'installe pas le passager le plus grand au milieu. Pour qu'il ait plus de place, réponse A. Pour ne pas masquer ma visibilité, réponse B. Pour qu'il soit bien installé, réponse C. په شا سیټ کې هغه غټ مسافر یا هغه کوم مسافر چې زمونږ ډیر غټي هغه په منځ کې وایي زه نه کېنوم څه دپاره pour que il ait plus place د دپاره چې نور ځای نشته pour que n'est pas masqué mon visibility د دپاره چې هغه زما د لیدو مخه ونه نیسي pour qu'il soit bien installé د دپاره چې هغه صحیح کینی. نو دوستانو کله چې هغه مسافر غټي مطلب دا ده چې چاغي یا قدي جګي هغه په شا سیټ کې منځ ځای کې مه کېنوئ ځکه چې تاسو خپل شا یا د موټر شا لیدی نشئ. نو دلته pour ne pas masquer ma visibility مطلب دا ده چې زما د لیدو مخه ونه نیسي. تاسو ډرایوري په حالت کې یاستئ او تاسو سرعت 88 ده. La distance de sécurité avec la camionnette devant moi est suffisante. Réponse A. Est insuffisante. Réponse B. Je ralentis. Réponse C. Je maintiens l'allure. Réponse D. دوستانو سوال دلته ده وایي دا زموږ امنیتي فاصله چې ده څنګه دی د مخکې موټر سره est suffisant کافي ده est insuffisant کافي نه ده je ralentis سرعت به کوم je maintiens l'allure او زه په خپل سرعت به ځم. دوستانو دغه کومه ساحه چې ده ګوره همیشه دغه سپین خط چې ده 9 متره ده او دغه تشه ساحه چې تر دغه بل خطه پورې ده دا 14 متره راځي. نو 9 جمع 14 250 که مې اشتباه کړی بیا هم تاسو نه بخښنه غواړم. نو دا فاصله زموږ تاسو دپاره کافي ده. پس A سوال صحیح ده جواب صحیح ده او D جواب صحیح ده. نو خپل په سرعت به ځو او فاصله زموږ صحیح ده. À cette intersection, je pourrais faire demi-tour. Oui, réponse A. Non, réponse B. په دغه څلور لارې کې وایي زه کولی شم چې بیرته خپل مخ تاو کړم. مطلب دا ده چې د مخالف په لوري تاو کړم. د میتوغ مطلب دا ده چې مکمل مخ بیرته تاو کړي. نو دوستانو دا هر ځای کې چې دا اشارې او یا داسې څلور لارې یا 15 لارې وي هلته تاسو کولی شئ چې
خپل مخ بیرته تاو کړئ. Le levier de vitesse est en position R. Je peux avancer, réponse A, reculer, réponse B. دوستانو دا موټر اتومات ده او ګیر چې ده په آر کې ده وایي. اوس وایي زه به شاته تلی شم او که مخې ته تلی شم. نو آر مطلب خو ریورس شو که نه. نو ریورس مطلب غیکولی یعنی مطلب شاته به ځې. بیا هم تاسو د ډریورۍ په حالت کې یاستئ. وګورئ چې څه سوال کوي تاسو. Je maintiens mon allure. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'utilise mon avertisseur sonore. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستانو سوال دلته شوی ده. ګورئ اول دې موټر ته متوجه شئ. دا موټر دلته درېدلی ده. اوس تاسو نه سوال دا شوی ده چې زه به په خپله حرکت کې روان اوسم او که نه. امکان لري چې د موټر څخه څوک کښته شي. امکان لري چې کوم کس د مخې څخه په خپو تیر شي. نو په دغه حالت کې تاسو وایي خپل حرکت ته دوام ورکوئ؟ نه. مطلب دا ده چې موږ به درېږو. j'utilise mon avertir sonore. زه به دې ته هارنډونه کوم لکه زموږ تاسو په وطن کې. نه ورونو، بس توجه کوو، لږ حوصله به کوو تر څو پورې چې هغه ښه لاره یا مطلب دا ده چې دا موټر لاړ سي، بیا به موږ په خپله لاره ځو. د لا زیاتو معلوماتو دپاره تاسو کولی شئ چې د اخي غاړې ته همیشه ویډیو ودروئ او پوره هر څه چې ده ولولئ. Je risque d'être surpris par des piétons sur la chaussée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis, réponse C. Je maintiens mon allure, réponse D. دوستانو وایي دلته خطر د ده وجود لري چې د سړک کې د یو پیاده رو سره موږ تاسو مخامخ شو یا موږ ته د یو هیجانتیا باعث وګرځي. A. Oui. B. Non. C. Ralentis. D. Maintiens l'allure. نو دوستانو همیشه دا په یاد ولرئ کله چې بس وي، کله چې تخم وي، ودرېږي خلک د موټر یا د بس او یا د تخم نه په زغر د سره کښته کېږي او په منډو به یا خپل کار ته ځي یا به رندیو ته ځي یا هر څه ته چې ځي. کله کله ځینې خلک توجه هم نه کوي. نو په دغه حالت کې امکان لري چې دی مخامخ شي ورسره. دی به څه کوي؟ دی به خپل سرعت کموي. په محکوم حالت کې چې دی هغه حالت کې به نه ځي. نو A او C جوابونه صحیح کیدای شي. د بل سوال په لوري ځو. L'étiquette énergie est obligatoire pour les véhicules neufs exposés à la vente. Oui, réponse A. Non, réponse B. هغه د انرژي لیبل لکه چې په نورو سوالو کې ما تاسو ته کار کړی ورونو، دلته ویل شوی ده وایي دا ضروري ده چې د نوی موټر د اخیستلو په وخت کې ځوړند شي یا وی ښکاره کړي تاسو ته. هو، ځکه چې هغه موږ تاسو ته د تیل د مصرف اندازه ښیي او څومره لوګی کوي د هغه اندازه ښیي، چې همیشه ما تاسو ته ویلې ده چې A, B او C ښه کټګوري کې ده. د هغې نه چې ښکته ځې بل هغې نه موټر لوګی به زیات کوي، دود به یې زیات وي او همداشانتې تیل به زیات مصرفوي. Mon passager peut s'installer de cette façon s'il a attaché sa ceinture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sans ceinture si je roule à faible allure. Oui, réponse C. Non, réponse D. زما مسافر یا سورلی کولی شي چې په داسې کینی سی الاتشه سا سنتیور که چیرې هغه خپل کمربند یې اچولی وي. نه، کمربند یې چې اچولی وي داسې نشي کېناستی. سان سنتیور سی je roule faible allure. بغیر د کمربنده که زه هسې سلو روان اوسېږم بیا هم دی نشي کوی چې داسې کینی. نو مطلب دا ده چې داسې کېناستل منع ده. تاسو وینئ دلته معلومات یې ورکړی چې ایربیګ کیدای شي چې وش کېږي او دی ژوبل کړي. نو د هغې دپاره
د هغه زنګون به ماتیږي او یا داسې نور مشکلات ورته جوړېدی شي. نو داسې کېناستل منع ده په موټر کې. De nuit, pour éviter d'être ébloui par un usager croisé, je regarde. Loin devant moi, réponse A. La ligne de rive à gauche, réponse B. La ligne de rive à droite, réponse C. په شپه کې د دپاره چې زما سترګې وسوځېدې یا مثال د خبرې زما سترګې وبرېښېدې د دغه رڼا د لاسه، زه به اوس کوم ځای ته ګورم؟ لوا دوان موا ډېر مخامخ به یا مخامخ وړاندې ځای. بي للین د غیف ګوش دغه چپ غاړې ته دا کوم لاین چې ده، للین د غیف droite او یا دغه ښي غاړې ته دا کوم سپین خط چې ده. نو کله چې ستاسو سترګه وسوځېږي د یو چراغ یا د کوم رڼا په اثر تاسو کولی شئ چې هغه ښي غاړې ته کوم خط چې هغې ته وګورئ تر څو چې ستاسو سترګه نورمال حالت ته برابرېږي. Devant le panneau, je suis autorisé à m'arrêter, réponse A, à stationner, réponse B. Pendant 1 kilomètre après le panneau, il est interdit de s'arrêter, réponse C, de stationner, réponse D. د دې اشارې مخې ته ځکه ما ته اجازت شته چې زه موټر ودروم او یا پارکینګ کړم. دوستانو کله نه کله داسې سوالونه پیدا کېږي چې یو یم صحیح نه وي، پس هغه اس انتخابوی نه همداسې خوشې کوي. A او B دواړه صحیح نه ده، همداسې پرېږدو. Pendant 1 kilomètre après le panneau, il est interdit. د 1 کیلومتر په موده کې چې دا اشاره په دې تابلو کې تاسو ته ښکاره شوې ده، وایي دا منع ده. s'arrêter د stationner چې موټر ودروئ، مطلب هغې نه مطلب دا ده چې تاسو یو ځای ته یو دقیقه نیم دقیقې ته درېږئ، یو څه اخلئ، دې ته هغې ته وایي. او stationner نه خو مطلب پوهېږئ چې پارکینګ ده، چې موټر پارک کوئ تاسو ځای چېرته. نو موږ تاسو د 1 کیلومتر په موده کې تاسو هیڅ کوی نشئ چې موټر پارک کړئ. نو زموږ په دغه سوال کې یوازینی ډي جواب صحیح ده. Ce camion transporte des produits alimentaires, réponse A, des matières dangereuses, réponse B, des matières inflammables, réponse C, des matières corrosives, réponse D. بیا هم دا ټانکر تاسو مخې ته روان ده، وایي دا کومه سي مواد په منځ کې ده. دلته وګورئ لکه مخکې سوال کې هم تاسو ته راغلی وه، تاسو دا د اور علامه وینئ، دا زما ماوس چې پیدا د سره لوحه کې دا چارکونجه چې ده، نو دا اور اخیستونکی شی ده. دلته دا سپین لوحه کې وګورئ د ونې ده او د ماهي ده، یعنی مطلب محیط دپاره هم خطرناک ده. او ښه خو دا ده چې دلته کوډ هم درته لیکلی ده. نو دوستانو که چیرې دا سپینه علامه دا سپینه لوحه نه وي او دا سره علامه هم نه وي، که چیرې ځان ته دا کوډ هم وي نو دا خطرناک مواد ده. نو اول کې درته ویلې ده ای جواب کې د produits alimentaires مطلب خوراکي مواد نه، د matières dangereuses خطرناک مواد هو، د matières inflammables سوځېدونکي مواد بالکل، د matières corrosives دا هم خوراکي مواد نه. نو بی او سی جوابونه صحیح ده. Conduire avec un téléphone portable tenu en main est autorisé, réponse A, est dangereux, réponse B. Un kit main libre fixé à l'oreille est dangereux, réponse C, est autorisé, réponse D. موټر ځغلول چې تاسو لاس کې ټلیفوني A autorisé جواز لري، est dangereux او یا خطرناک ده. خطرناک دی ورونو. un kit main libre fixé à l'oreille دا چې وایي تاسو لاس کې مطلب دا ده چې ګوشه کي در سره یا په غوږو کې، دا وایي څه شی ده، خطرناک ده او که جواز لري، دا هم خطرناک ده. جواز کیدای شي ولري او که ونه لري، خطرناک په دې ده چې تاسو یا به واورئ یا به نه واورئ. نو بی او سی جوابونه صحیح دی. دلته تاسو لا زیاتو معلوماتو لپاره ښي غاړې ته کولی شئ چې ویډیو ودروئ او ویلولئ.
بیا هم دوستانو په یاد ولرئ تاسو کمنټونه، تاسو جوابونه، تاسو فیډبیک ته زه په انتظار یم. که چیرې غواړئ چې موږ تشویق کړئ لا نورو زیاتو ویډیو لپاره. Le risque de somnolence est particulièrement important entre 2h et 5h du matin. Réponse A. Entre 10h et midi. Réponse B. Entre 14h et 16h. Réponse C. تاسو په دې تصویر کې وینئ وایي د خوب خطره زیات دی مشخص په کوم وخت کې؟ entre 2h et 5h le matin د 2 او د 5 بجو د سهار وختي، یعنی مطلب دا ده چې د سهار د لمانځه نه مخکې. هو دې وخت کې سړی باندې خوب ډیر زیات قوي وي. entre le 10h et midi او یا د 10 نه تر 12 بجو پورې نه. entre 14h et 16h د 14 بجو نه تر 16 بجو پورې. نو A او C جوابونه صحیح ده. J'ai heurté un trottoir. Je vérifie l'état du pneu concerné. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je change le pneu en l'absence de dégâts visibles. Oui, réponse C. Non, réponse D. دلته سوال دا ده چې وای ما د پیاده رو سره ټکر وکړ. مطلب پیاده رو سره خو ټکر د ټایر کېږي، یعنی ټایر پې ولګېدو. J'ai vérifié l'état de pneu concerné. هغه کوم ټایر چې پې لګېدلی ده د هغه حالت به ګورم. خامخا به یې ګورئ. Je change le pneu en absence de dégâts visibles. زه به ټایر بدلوم که هغه کې زه کوم شکېدلی ځای ونه وینم. نو تاسو چې ټایر کې کوم ځای شکېدلی نه وي نو ولې بدلوئ؟ J'augmente la distance de sécurité. Si la visibilité est mauvaise, réponse A. Si je suis fatigué, réponse B. Si la vitesse est réduite, réponse C. Si la signalisation l'impose, réponse D. وای زه د امنیتي فاصله اضافه کوم. Si la visibility mauvaise که چیرې زما د دید ساحه صحیح نه وي. بلکل. Si je suis fatigué که چیرې زه ستړی اوسېږم. Si la vitesse est réduite که چیرې سرعت کمی. Si la signalisation l'impose که چیرې موږ تاسو ته اشارې ووایي چې سرعت کم کړئ، فاصله زیات کړئ وبخئ. نو زموږ A, B او D جوابونه صحیح دی. Je peux dépasser un cycliste. Réponse A. Une motocyclette avec sidecar. Réponse B. Une voiture. Réponse C. Un camion. Réponse D. زه کولی شم چې دلته سبقت وکړم. دوستانو بیا هم ما تاسو ته پخوا غونته ویلې ده کله چې داسې یو نه ټولو سوالونو کې توجه وکړئ. کله چې په کوم شی نه پوهېدئ هغه تصویر غټ کړئ. اوس ګوره دا تصویر که تاسو صحیح نه ښکاري زه به تاسو ته یې غټ کړم. دلته تاسو وګورئ، دلته تاسو ته ښودلی چې یو موټر تور ده بل موټر سور ده. دا مطلب دا ده چې دا چپ موټر چې سور ده وایي دا مطلب د دې څخه وړاندې نسي چې په دري کې ورته سبقت وایي. مطلب سبقت کول منع ده. نو دلته تاسو نه سوال دا شوی ده چې د دې موټر څخه مخکې کېدل دا جواز لري نه لري که نه. نو دلته ویلی ده چې کوم یو شی نه موږ تاسو کولی شو چې مخکې شو، د یو بایسکل نه، د یو موټر سایکل نه، د یو موټر نه او که د یو کمیون نه. ځان ته د بایسکل څخه موږ تاسو کولی شو چې وړاندې سو او بس. Je dois tourner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Allumer le clignotant immédiatement. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستانو ما تاسو نه مخکې هم ویلی وو چې که چیرې تاسو داسې سرې اشارې وینئ وبخئ، یا اشارې یا تابلو یا لوحې چې منځ کې منفي دا مطلب همداسې تاسو میخانیکي زده کوئ چې هغلته تاسو ننوتی نه شئ چې تاسو سره موټر وي. صحیح ده؟ او یا موټرسکیل هم. نو دلته تاسو ته ویلی ده چې je dois tourner à droite. زه مجبور یم چې ښي غاړې ته تاو شم. بلکل ته مجبور یې. allumer le clignotant immédiatement. زه به زر تر زره خپل اشارې لګوم. بلکل اشارې به لګوئ. که چیرې تاسو اشارې ونه لګوئ او تاسو باندې ترافیکي یا کنټرول د ترافیک برابر شي
تاسو نه به جریمه اخلي. Les parkings relais permettent de réduire la pollution. Oui, réponse A. Non, réponse B. De gagner du temps aux heures de pointe. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستانو دلته ویلې ده چې له پارکینګ غلې پاغمتون دا پارکینګونه چې موږ تاسو دپاره ده دا وایي غدوی د پولیسیون. مطلب دا ده چې تاسو پارکینګ موټر دروای او مثال د نورو موټر څخه یا عمومي ترانسپورت نه استفاده کوئ دا وایي لوګی کموي. بالکل صحیح ده. مطلب دا ده چې څومره موټر کمی عمره لوګی به کمی. دویم جز کې ویل شوی ده د ګانیې د تام اوغزوغ د پوان تاسو ته به د وخت بچت کېدل ده کله چې بیروبار زیاتی. زوغ د پوان مطلب دا ده چې دلته به بیروبار زیاتی تاسو ته به د پارکینګ ځای نه وي نو تاسو ته تر څو چې پارکینګ پیدا کېږي خو دا وخت هم ضایع کېږي. امکان لرئ وظیفې ته لاړ شئ امکان لري چې کوم رادیو ته لاړ شئ نو دا هم تاسو ته دا دوه ګټې دي. ګورو جوابونه صحیح ده یا که نه. جوابونه صحیح ده. د بل سوال په لوري ځو. Durant le permis probatoire, j'ai commis une infraction entraînant un retrait de 3 points. Je suis obligé de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Oui, réponse A. Non, réponse B. دوستانو د پرمي پروباتوار دا هغه مدت ته ویل کېږي چې تاسو کله خپل د ډریوري لایسنس واخلئ او یو موده تاسو امتحاني نظارت لاندې یاستئ. په دغه وخت کې که چیرې تاسو 3 پوینټه د لاسه ورکړه نو تاسو ته وایي یو سټاژ یعنی مطلب دا ده چې د 2-3 ورځو درس به وي دا وایي ضروري ده تاسو مجبور یاستئ چې دا ووایئ. دا یو که نه. بالکل دا ده. ګورئ تاسو ته دلته څو ورځې 2 ورځې کانسیکوټیو یعنی 2 ورځې مسلسل به تاسو درس وایئ تر څو چې بیرته خپل پوینټونه لاسته راوړئ. Dans le poste de conduite, je vois tout ce qui se situe devant mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Derrière mon véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. دلته سوال دا ده وایي د ډریوري په ځای کې چې ناست اوسئ څه چې ستا مخې ته کېږي هغه وینئ. بالکل. دغیغ مون ویکل او څه چې ستا موټر شاته کېږي هغه هم به وینئ. نه هغه خو ټول لیدی نه شئ که نه. دوستانو همیشه په یاد ولرئ زه تاسو ته دا ډسکرپشن او یا معلومات یې تاسو ته مخې ته راوړم تاسو کولی شئ چې ویل ولئ. Je reste dans cette voie. Réponse A. Je me place immédiatement sur la file de gauche. Réponse B. دلته سوال دا ده چې بیا هم د سرکونو یو د منځه تلل خبره ده. د ښي غاړې نه یو سرک به کم کېږي مطلب دا و 4 ده 3 کېږي به 100 متره بعد 400 متره بعد. نو دلته تاسو نه سوال دا ده چې je reste dans cette voie زه به په همدغه سرک پاتې کېږم او که je me place immédiatement sur la file de gauche او یا زر تر زره دا چپ غاړې ته ځان اړوم. ګوره که ته ځان زر تر زره چپ غاړې ته ورئ دغه امنیتي فاصله دې کم پاتې کېږي خطره جوړېدی شي. نو 400 متره ډېر ځای ده. تاسو اول خپل سرعت کم کړئ او سره د دې چې 400 مترو ته تر څو چې آخر ته رسیږئ بیا تاسو کولی شئ چې خپل چپ غاړې ته واوړئ. نو ای جواب صحیح دی. همیشه دوستانو زیاترو شیانو ته منطقي فکرونه وکئ ښه. دلته تاسو کولی شئ چې زر تر زره تاسو دا جواب هم انتخاب کړئ خو دا جواب ځکه نه انتخاب کېږي چې دلته فاصله کم کېږي. دغه شیانو ته ډېر توجه وکئ. Un tramway est toujours prioritaire dans les zones de rencontre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans les aires piétonnes. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستانو په ترانسپورت وای تراموی چې ده توجور priorité
دا ټرمونه چې دي وایي دا همیشه حقق اولیت لري. دون زندغه contre دون ایغ پیتون دا همیشه په یاد ولرئ یوازینی ترانسپورت چې حق اولیت لري په دغه ټولو موټر په دغه ټولو انسانان په ټولو هر څه باندې د ترانسپورت د نګاه نه هغه تخم ده. نو زندغه contre چې ده هغه تاسو ته ما مخکې د ټریننګو کې ویلي وو چې هغه ځای ته ویل کېږي چې هلته مثال موټر بایسکل پیاده رو ټول سره مخامخ کېږي هغې ته زندغه contre وایي. دون له ایغ پیتون هغه ځای ته وایي چې هلته ځان ته خلک په خپو ګرځي هغه ځای کې هم حق اولیت به د تخم وي. نو زموږ A او C جواب صحیح کېدی شي. Le panneau signale un passage pour piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. دوستانو دلته وینئ تاسو دا پیاده رو زه به تاسو ته دا تصویر لږ غټ کړم. تاسو وینئ دا اوس موږ تاسو ته دا ښیي چې څوک به تیریږي او که دا ښیي چې دلته به په خپو نه ګرځئ دا ښیي چې دلته به په خپو نه ګرځئ که نه. نو دوستانو همیشه زما مشوره تاسو ته دا ده کله چې هم تاسو سوال باندې صحیح مغزه نه خلاصیږي تصویر دا شانتې ځان ته غټوئ ښه ځان پې پوه کوئ بعد هغې نه بیا جواب انتخاب کوئ. وایي دا موږ ته څه ښیي وایي دا ښیي چې دلته به خلک تیریږي نه دلته مطلب د دې اشارې نه یا د دې لوحې نه دا ده چې دلته منع ده چې په خپو وګرځئ پس نو به نیسئ. خپل جواب ګورو چې صحیح دی او که نه. دوستانو موږ د ریزلټ په لوري ځو په یاد ولرئ خپل همت د لاسه مه ورکوئ د تاسو د کومنټونو تشویقونو په انتظار کې یم زه. نو په الله م سپارم تر بل ویډیو پورې ابیانتو.